خندا د غاړې غړوندی دی. دې کې یو لوی درس پروت دی. ته چې چا پورې خاندې شاید همغه مصیبت الله ستا غاړې ته راوغورځوي. نو ولې ورپورې خاندې؟ کوشش به دا کوو درنو مسلمانانو ورونو چې خپل مجالس خپل بنډارونه له دا ډول بېهوده خبرونه پاک کړو. چا پورې مسخرې ونه کړو، د چا عیبونه بیان نه کړو، چا ته بد نومان وانه خلو. دا بد نومان بسته یو لوی باب دی. تاسې د خپل کلی، خپله کورنۍ، خپله معاشره دا تاسې وګورئ څنګه نومان موږ په خلکو باندې ایښي دي. پلانکی ګوډ دی، پلانکی چې دی هغه شل دی، ورشه شل ته ووایه شل څه شو؟ که دی شلم وي الله عز وجل دغه امتحان په ده باندې راوستلی. که دی ګوډ دی خو الله ګوډ کړی، که دی ړوند دی خو الله ړوند دی. ته خو لړانده مه ورته وایې که نه. څه شوه ړوند؟ څه شوه ړند سترګی؟ څه شو اکږ سترګی؟ دا ډول الفاظ دا د مسلمان له شان سره نه ښایي. الله عز وجل به په تا باندې ابتلا راولي. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو قول دی، دی مبارک وایي ځکه سپی وګورم، سپی چې په بد حالت کې وي په دې پورې هم نه خاندم. سبحان الله. انسان خو پرېږده که یو سپی مې په بد حالت باندې ولیده زه په دې سپي پورې هم نه خاندم، ځکه په دې باندې ډارېږم چې په کوم بد حالت باندې دا سپی دی داسې نه وي چې دا ابتلا الله په ما باندې راولي. د خیر او شر دا خو د الله لخوا دي. که دغه سپی چې د الله یو مخلوق دی په دې بد حالت باندې پمن دی، مچان ور باندې زڼېږي، دا خو الله دې حالت ته راوستلی. که زه ورپورې وخاندم هسې نه چې الله په ما باندې امتحان راولي. نو په یوه بل پورې خنداګانې، یوه بل پر ټوکې، یو بل په بیکاره لقبونو باندې یادول، له دې نه دې الله عز وجل زموږ او ستاسو د معاشره پاکه کړي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته د دې نه نجات را په برخه وګرځوي. آخرت هم ورسره بربادېږي. یقین په الله باندې وکوئ. ابتلاګانې امتحانات را باندې راځي، ډېر ځایه داسې شوي دي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو وخت یو چا پورې چا وخندل. ما ته اوس هم یاد دي په هغه خندیدونکو زنانو کې یوه زنانه ما ولیده چې الله په آفت او مصیبت باندې گرفتاره کړه. دا چې په نورو پورې خندل الله په دې باندې ابتلا او امتحان راوست. مه خاندئ په چا پورې. موږ تاسو ځینې پښتو کې متلونه کوو، ډېر ښکلي متلونه وي. خندا د غاړې غړوندی دی. دا ډېر ښکلی متل دی. خندا د غاړې غړوندی دی. دې کې یو لوی درس پروت دی. ته چې چا پورې خاندې شاید همغه مصیبت الله ستا غاړې ته راوغورځوي. نو ولې ورپورې خاندې؟ الله عز وجل دې موږ او تاسو ته د مسلمان د بې عزتۍ نه، په مسلمان پورې د خندې نه، د مسلمان پورې ټوکو مسخرو نه نجات را په برخه وګرځوي. الله دې زموږ ژبې په داسې خبرو باندې ګویانې ولري چې په هغې کې د الله رضا موجوده وي او موږ ته په هغې باندې ثواب او اجر میلاویږي.